زخم د توری به پیون والی، زخم د نیزی به پیون والی. سړی په توره وووه دا زخم به یو ورځ راټول شي یلتام. خو لا یلتام ما جرح اللسان، خو ژبه چې زخمي کې هغه بیا پیون نالي، بیا نه راټولیږي. د ژبې زخم پیون نالي، د ژبې زخم پیون نالي. په دې ژبه به چاته تکلیف نه ورکوي، په دې ژبه به چاته سپکه خبره نه کوي. بس دا ژبې دا زخم دی ګورې دا پیون نالي. هغه راغی د دواړو جهانو سردار ته وي، ده ماته داسې ووي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوغوښته، وی تاله د جاهلیت خبرې نه دي پرېښودې، دا خو د جاهلیت خبرې دي، تاله دا نه دي پرېښودې. هغه صحابي دومره ستومانه شو په خبره باندې، په ډاګه باندې سملاستو. وی زه به هله پاسمه چې دا ما کم صحابي ته ویلی دی چې هغه راشي او ماله په دې مخ باندې خپه کېږي، هله به زه پاسم چې څو دی راغلی نه دی او ماله یې په دې مخ خپه نه دی. دا خو ما ډېر بد وکړل، دا خو ما ډېره بده کلمه ویلې ده. هله به زه پاسم چې دی راشي او زما په دې مخ باندې خپه کېږي، زه به مطمئن شم چې آو. نن موږ په ژبه باندې یو راټه بل راټه، یو راټه بل راټه، دا څومره تکلیف په دې ژبه باندې ورکړو. یو ته کنزل، یو ته ردې بدې، غلام سره د ماتح سره نن سبا سلوک شروع دی. افسر د نوکر سره څه کوي، خاوند د بیبي او د بچو سره څه کوي، د ماتحت خلقو سره نن څوک سلوک روان. څنګه ناترسه ناترسه خبرې ورته کوي، دا غړه نه دی، دا غړه نه ماتېږي، د کېړه نشته دی. که دا خبرې تا ته یو سړی وکړي، د ژبې ډېر حفاظت کوو، د ژبې ډېر حفاظت کوو. د دې ژبې د لاسه ډېر نقصانونه کېږي او دا ژبه به محفوظ ساتو. د دواړو جهانو سردار چې به ډېر چاته غوسه شو نو څه به وي؟ مونږ چې غوسه شو نو الله اکبر، سوایه بیا منو، سوایه مه. د دواړو جهانو سردار چې به چاته ډېر غوسه شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی به ما له تریب جبینه، وی هغه له څه شوي د خدای دې دا تندې په خاورو کې ککړ کړي. اکس به ورته مخامخ ناست چې نبی علیه السلام به یې تنګ که که نه، نبی علیه السلام به غوسه ورله، وی ما له تریب جبینه، ما له دله څه شوي دي، وی خدای دې تندې په خاورو کې ککړ کړي. نو کس په مخامخ ناست نبی علیه السلام به وي دله څه شوي دي، صیغه به یې د غایب استعمال کړه. ما له، ما لکه نه چې تا له څه شوي، ما له مړه هغه له څه شوي دي، خدای دې تندې په خاورو کې ککړ کړي. او کس په مخامخ ناست. مونږ نن دا لوی جرأت کوو، مخامخ مې ورته داسې داسې مخامخ مې ورته ووې، لوی غیرت دې وکړو، لوی غیرت دې وکړو، مخامخ مې ورته خبرې وکړې. چرې به نبی علیه السلام مخامخ سړی نه سپکو. او خیره به یې څنګه کوله، وی د دې خدای تندې په خاورو کې ککړ کړي. نو یو طرف ته خیرم ده چې خدای دې ذلیل او خوار کا، خو بل طرف ته دعا ده چې تندې دې خدای په خاورو کې ککړ کا. یعنی الله دې درله د ډېرو سجدو توفیق درکړي چې په مخه الله ته سجدې لګوي، په مخه دا تندي، په مخه دې دا تندې په خاوره باندې لګي. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي، وی خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 سنین، ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام 10 کاله خدمت کړی دی. 10 کاله، په 10 کاله کې تینا ما دا نه دي اورېدلي چې انسه دا کار دی ولې داسې کړی دی او دا دی ولې نه دی کړی. 10 کاله ما خدمت کړی، 10 کاله ما دې ژبې نه چېرته داسې نه ده. 10 کاله دا لږه موده نه ده ښه، 10 کاله ورسره پاتې شوی یم، خو 10 کاله کې چې چېرته ما داسې خبره نه ده اورېدلې، ما ته چېرته داسې خبره نه ده، ما ته یې دا هم نه دي ویلي چې دا کار دی ولې داسې نه دی کړی، دا دی ولې داسې کړی دی. 10 کاله مې خدمت کړی دی. یو ورځ ما ته وایي انسه پلانکي کار پسې ورشه، دا د نبی علیه السلام خادم و ښه، مور یې راوسره کوټې وی هادا خوی دې موکه، الله حبیبه دا مې دله درکو، دا دې خادم شو ښه، دا به ستا خادم خو دعا ورته وکړه، ډېرې بختورې میندې وي، وی خادم دې شو خو فدع الله، دعا ورته وکړه که نه. نبی علیه السلام دعا وکړله، وی خدایه په مال او په جان او په عمر کې برکت ورواچوي. نو د نبی علیه السلام خو دعا ونه، د خلقو باغونو به کار کې یو ځل میوه کوله او د انس رضی الله تعالی عنه به 2 کاله کوله، 2 پیرې په کال کې به 2 ځله میوه کوله. نبی علیه السلام دعا کړې وه د مال او د الواد دعا هم کړې وه. نو دی لا ژوندی و چې خاندان یې د 100 نه واوړېدو، خپل نسل یې د 100 نه واوړېد. د نبی علیه السلام دعا کړې وه، نو چې خاندان یې د 100 نه اوړېد نو عمر به هم ډېر و که نه، نو عمر هم ډېر او مال هم ډېر او اولاد هم ډېر. د نبی علیه السلام دعا کړې، مور یې ورته وی هادا خوی دې موکه، دا یو خادم ګوټی دی د الله حبیب،
دته دعا وکړه او دی به ستا خدمت کوي. وایي ما ته یو ورځ ووي نبی علیه صلات وسلام چې انسه د پلانکي کار پسې لاړ شه. وایي زه روان شم، خو نبی علیه السلام ته مې داسې ظاهره کړه چې زه نه ځم. نبی علیه السلام وایي چې ټیک ده انسه چې ته نه ځې زه به لاړ شم، زه به لاړ شم. وایي چې ومې کتل د دواړو جهانو سردار راوتې. وایي څه کوې د الله حبیب؟ انسه هغې کار پسې روان یم، تا ما ته ونه وې نو خو تا وې نه ځم نو زه راووتلم پخپله. ما ورته چې د الله حبیبه ما سې تا سره خبرې ډبلولې، ستاسو حکم ما ته منظور دی، زه ورځم هغې کار پسې، خو هسې تاسو سره به خبرې ډبلولې. قربان داسې بهترین اخلاق، داسې بهترینه ژبه په لار روان دی. اوښ راغی، اوښ چې نبی علیه السلام یې ولیدو ایک دم یې را منډې کړې. نبی علیه السلام خپو کې سر کېښود او د سترګو نه یې غټې غټې اوښ کې را روانې شو. قربان چې نبی علیه السلام ژوندی و زناورو به هم خپل شکایت کو، مظلومین به راتلل خپل شکایت په درج کو، ځای خو یې وکنه، ځای خو یې وکنه. نن ځای نشته چې دا شکایت چاله ووسو، نن ما سره ظلم کېږي دا شکایت چاله ووسمه. که شکایت وړم هغه د ظالم مرګتیا کوي، نن د مظلوم ملګری نشته. قربان داسې وخت و چې زناورو به شکایتونه درج کول. نبی علیه السلام خپو کې سر کېښود، غټې غټې اوښ کې روان دي. نبی علیه السلام ولې داسې په سټ باندې لاس راښکه، ویله د مالک راوغواړئ. مالک یې وله راوغوښت. نبی علیه السلام وله مالک ته وایي دا اوښ ما ته شکایت کوي، ښه زه د ده په ژبه پوهېږم، ده چې دا اوښ کې بهیږي دی ما ته شکایت کوي. ته د ده نه کار پوره اخلي او د له خوراک پوره نه ورکوي، د سره ته ظلم کوي. د نن ما ته د اوښکو کې شکایت وکړو، ښه د اوښ سره به ظلم نه کوي، ښه د سره به ظلم نه کوي، د سره به ظلم نه کوي. بس 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 داسې ښکلی ژوند چې زناورو به د امام الانبیا ته خپل شکایت درج.